د اروپایي هیواد یونان په غربي سیمه پترس کې د اور لګېدو له امله خلکو له خپلو سیمو کډې کړي دي. د اور لګېدو له امل په اروپا کې روانه د ګرمۍ څپه ښودل کېږي. موږ د خپلې لیلې یا هاسټل نه اور ولید، نو ما فکر وکړو چې زموږ علاقې ته د را رسېدو څه خطر نشته. په یونان کې د اګست په 12مه لګېدلي اور کې د سیمټو یو فیکټري سوځېدلي او د زیتونو باغونو او ځنګلونو سوځېدو ترڅنګ د ریل ګاډو او په سړکونو د موټرو لارو چلن هم متاثره شوی دی. په یونان کې د اور مړ کولو په هڅو کې 33 هلیکاپټرو ترڅنګ د اور مړ کولو عملې شاوخوا 15,000 کارکوونکي برخه اخلي. بلخوا د ګاونډي هیواد ترکیې په یو شمېر برخو کې هم د زیاتېدونکي تودوخې له امله د اګست په 12مه اور لګېدلی دی. که څه هم د اور لګېدو کم زیانونه نه دي اړولي، خو په لوی شمېر کې ونې بوټي سوځېدلي دي او چارواکي لا هم په اور د کابو موندلو کوششونه کوي.